ها خلک ځان ولې مړ کوي؟ خلک ځان ته تکلیف ولې رسوي؟ خودکشي خلک ولې کوي؟ تاسو به مو اورېدلي وي چې اول ځان دی بیا جهان دی. ځان د ټول جهان نه خوږ دی او بیا هم خلک خودکشیانې کوي، خلک ځان مړ کوي. ولې؟ د دې وروسته صرف دوه وجې کېدلی شي، هغه دی ډیپریشن او انزایټي. اوس خلکو ته هیڅ پته هم نه لګېږي، یو ګولۍ رانیولي دي، انزایټي ته هم ورکوي، ډیپریشن ته هم ورکوي. څه چل دی؟ یاره زما خفګان دی. دا پته ورته نشته چې اوس خفګان کم یو خفګان دی، خو ګولۍ رانیولي دي ورکوي، هغې سره نور هم زیاتېږي. حالانکه انزایټي چې کوم دی دا یو یوازې بیماري دی، ډیپریشن چې کوم دی دا یو یوازې بیماري دی. خلک خفګان کې دي، تنګ شوي دي، سوچونه دي، قرضې دي، امتحانونه دي، ډېرې مسلې راتللی شي. زه تاسو اسانو الفاظو سره په دې څیز باندې پوهوم. زما چې څومره لاران کدې کې وي، کدې کې غرونه وي د چا مشران، کدې کې څه شی وي، غوږ ورته ونیسئ، ټولې په غور سره واورئ. چېرته خپل ماشومانان، خپل ورونه، خپل دوستان ضایع کوئ ما، منټلی مه خرابوئ. انزایټي او ډیپریشن یو داسې بیماري دی چې ستاسو دماغ څومره هم د هغه خوري، ورځ نه بلې ته یې ختموي، نو بیا ځکه سړی مجبور شي خودکشي وکړي. ستاسو د لاسه یو ځان بچ کېدلی شي. انزایټي چې کوم دی اسانو الفاظونو سره پوهوم، یو کار دی روان دی، تاسو باندې د چا 100 لک روپۍ قرضه دی او تاسو ناست چې اوس به څه کېږي، تاسو سره یوه روپۍ هم نشته، دې ته څه شی وایي؟ انزایټي وایي. مستقبل کې یو داسې امتحان ستاسو سره روان دی چې هغې ته تاسو اوس نه خفه یې، دې ته څه شی وایي؟ انزایټي وایي. مطلب یو کار مستقبل کې روان دی، تاسو ورته اوس نه خفه یې، دې ته انزایټي وایي. چې کله هم دا لفظ پکې راشي چې اوس به څه کېږي، دا انزایټي شوه. ډیپریشن څه ته وایي؟ ډیپریشن تاسو سره کال مخکې یو حادثه شوې وه، تاسو سره میاشته مخکې یو حادثه شوې وه، یو ملګري سره ته روان وي روډ باندې، هغه ملګری تاسو نه څه شي ووالو، ګاډي درنه ووالو، غلطي ستا وه یا ستا نه وه، خو تاسو ته میاشته پس دا سوچونه راځي چې ښه که موږ په دې روډ باندې نه وتلي نو دا ملګری به زما بچ شوی و. میاشته پس، کال پس تا ته هغه سوچونه راځي، نو دې ته څه شی وایي؟ ډیپریشن وایي. دا دماغ بالکل خوري، دماغ بالکل ختموي. نو د دې د وجې خلک بیا خودکشیانې کوي، خلک ځانونه مړ کوي، خلک ځان ته تکلیف رسوي. او د دې علاجونه هم شته دي، ایزیلی علاج د دې کیږي، هیڅ ضرورت هم دومره خفګان ته نشته دی. خو ډېر خلک داسې وي چې هغه خفه وي، ټیکېږي نه. علاج نه زبردست شی زه درته ښیم، علاج نه ضروري شی زه درته ښیم. دلته ما سره څومره مشران، که د چا ورونه وي، که د چا ملګري وي، دا خبرې واوري، پلیز یوه خبره یاده وساتئ، خپل ملګري، خپل بچي، خپل ورونه مرګ ته مه ورکوئ. که چېرته هم چا باندې داسې یو تکلیف وي، ټول نه ضروري خبره ده یو ملګري سره ته خپله خبره شیر کړه. یاره ما سره یو کال مخکې دا حادثه شوې وه، اوس ما ته ډیپریشن دی، تنګۍ م پرېږدي م، زه څه وکړم؟ هغې سره کښېنه، نورو ملګرو سره کښېنه، اکسرسایز شروع کړه، ورزش شروع کړه، نورې نوې نوې اکټیویټي شروع کړه. که تا ته یو داسې مسله ده چې روانه ده او ته پوهېږي چې دا مسله زما دماغ یې ختم کړو، پوهېږم نه څه به کېږي او څه به نه کېږي، انزایټي کې کښېنه، خپل پلار ته ووایه، خپل ورونو ته ووایه، خپلو ملګرو ته ووایه چې داسې مسله ده، دا زما دماغ خوري، روان یم او ختمېږي، څه وکړم د دې لپاره؟ نو ټول نه ضروري خبره ده باونډ، چې تاسو خپل ملګرو سره، خپل پلار سره، خپل فیملی ولا سره کښېنئ، په دې باندې خبره وکړئ چې دا د مسلې دي، موږ ته موږ د ډیپریشن او د انزایټي شکار شوي یو، مړ کېږو. او دا څیزونه اکثر څه شی کېږي بیا؟ اټ لیډ ټو سوسایډ. نو بیا څه شی کوي؟ خلک سوسایډ کوي، خلک خودکشي کوي، خلک خپل ځان مړ کوي. نو هر پلار ته، هر ورور ته زما دا خواست دی چې کله هم ستاسو بچي وي، ستاسو کشران وروڼه وي، هغې باندې څه تکلیف هم راځي، بېعزته کوئ مه. یو نیم تکلیف د الله تعالی طرف نه وي، بېعزته کوئ مه، هغه کېنوئ، هغه پوهوئ. دویم څیز څه شی تاسو کولی شئ؟ فیک ایموشن بند کړئ. فیک ایموشن مطلب ډېر خلک ما لیدلي دي چې هغه ډرامې ګوري، فلمونه اکثر داسې ډرامې ګوري چې هغې ته جاړي، میاشتو میاشتو باندې هغه خلک جاړي. دا فیک ایموشنز دي، دا داسې ډیپریشن، داسې انزایټي تا ته لګوي که نه چې حیران به شې چې ما باندې وشو څه، ستا بدن باندې، ستا دماغو باندې به دومره غلط اثرات غورځي چې بیا به ټیکېږي هم نه ته. فیک ایموشن بند کړئ. چې تکلیف وي در باندې، خپل دوستانو سره، خپل ورونو سره کښېنئ، هغه په وخت باندې سولو کوئ، حل کوئ په وخت باندې. دا د ټولو نه ښه علاج دی. او که بیا هم څوک نه ټیکېږي، د چا ډیپریشن وي، چا ته انزایټي وي، کولی شئ چې وخت باندې ډاکټر سره رابطه وکړئ، خپل ځان ورته وښایئ او هغې ته ووایئ چې زما یا ډیپریشن دی یا انزایټي دی. ډېره مهرباني.